جوړ په خیر هیله د جوړ روغ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې وي. نن د جولای میاشتې 24مه نیټه ده، د جمعې مبارکه ورځ ده او دا خورا مهمه ورځ او مهمه نیټه ده، ځکه په خواله رسنیو کې پر دا یوه خبره باندې ډیر باس روان دی چې په د افغانستان په بدخشان ولایت کې جګړه روانه ده. د افغانستان په بدخشان ولایت کې جنگ نسته، اوله خبره خو دا ده. نو بیا د بدخشان په ولایت کې روان څه دي چې جنگ نه دی روان. ما د افغانستان د ملي امنیت له لوی ریاست له لوړ رتبه چارواکو، همداراز د دفاع وزارت له لوړ رتبه چارواکو سره خبرې وکړې، بلکې په بدخشان کې هم وغږېدم چې دا په بدخشان کې څه روان دي. دوی په بدخشان کې داسې څه روان کړي دي چې تر ډیره بریده پورې خلکو ته د جګړې معنا لري، خو هغه جګړه نه ده. په بدخشان کې د افغانستان اوسنی حکومت د هغو ورانکارو خلاف عملیات پیل کړي دي چې غواړي په افغانستان کې بله جګړه پیښه کړي، یا غواړي په افغانستان کې د جګړې ورته لمن ووهي، یا غواړي په افغانستان کې د پاکستان پر لاس د جګړې بڅرکي تازه کړي. نو ماته د ملي امنیت لوړ رتبه منصوبینو وویل، چارواکو راته وویل چې عملیات یوازې په بدخشان کې نه دي روان، بلکې هدفي عملیات د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روان دي او هر هغه کس نیسي د قانون منګولو ته اسپاري چې هغوی د افغانستان د ناارامه کولو هڅه کوي. اوس سوال دا دی چې نو دې ته ولې داسې لاس ورلوېدلی دی دې موضوع ته؟ دا موضوع تر په حقیقت کې تر عمل ډیره تبلیغاتي ده. خلک دا کوشش کوي چې په افغانستان کې د پاکستان تبلیغاتي جګړې ته لا نور هوا ورکړي او دا موضوع پراخه کړي او غټه کړي. افغانستان ناارامه کول دم ګړی په دې اوسنیو شرایطو، په دې اوسنیو حالاتو کې د پاکستان د وس کار ځکه نه دی چې پاکستان ډیر سخت ناارامه دی. په پاکستان کې هیڅ داسې سیمه نه ده پاته، البته په خیبر پښتونخوا، جنوبي پنجاب او بلوچستان کې چې هغه دي ناارامه نه وي. ځینې سیمې د سیند ایالت ته هم ناارامې دي. نو هغوی دا توان نه لري چې افغانستان دم ګړی البته ناارامه کړای شي. او بلې خواته که تر کومه بریده پورې د تروریستي اعمالو یا د بریدونو خبره سي، په ترکیه کې بریدونه کیږي، تاسو هم شاهدان یاستئ، موږ هم شاهدان یو، ټولو لیدلي دي. د ترکیې په بیلابیلو سیمو کې بیا بریدونه سوي دي. همداراز د ایران په بیلابیلو سیمو کې بریدونه سوي دي، همداراز د هند په ځینو سیمو کې بریدونه سوي دي. پاکستان خو اور اخیستی دی. نو تروریستي بریدونه یا وړي پیښې د په هر وطن کې ممکنې دي، په هر وطن کې شونې دي. دا به بیا هم کیږي په افغانستان کې له باده مرغه، ځکه موږ په څنګ کې یو شریر ګاونډی پاکستان لرو. نو د دې پیښو ته داسې رنګ ورکول چې ګواکې خدای مکه افغانستان اور اخیستی دی یا افغانستان داسې بد لور ته روان دی، دا ناسم تعبیر دی، دا ناسم فکر دی، دا ناسمې خبرې دي. افغانستان کې نه دومره بده پیښه ده، نه دومره ویرانۍ پیښه ده، نه دومره ویجاړه ده لکه خلک چې په کومه بڼه باندې یا په کوم شکل باندې ورته ګوري. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده، دا غږ را سره بدرګه کوي. اول په بدخشان کې جنگ نه دی سوی، عملیات روان دي. عموما حکومتونه په دې ګرم، په دې ملامت ګڼل کیږي چې هغوی امنیت ټینګ. نو د امنیت د ټینګولو لپاره که عملیات کیږي به نو او په کار هم د چې وسي. زه خو په خپله په دې باور یم چې د شر او فساد ځالې که هغه په افغانستان کې دننه وي او که د ډیورنډ د کرښې هغه اړته وي، باید له منځه یوړل سي، باید وایستل سي. په افغانستان کې د طالب له حکومت سره اختلاف د هر افغان بنیادی حق دی، باید ورسره وای لري، ځکه دا یو انساني عمل دی. د افغانستان کې دا ډیره باید واضح سي. دا خبره طالبان هم مني، دا د طالبانو چارواکي هم مني. البته سیاسي مخالفت، فکری مخالفت، د وینا مخالفت په سیاست باندې که څوک د طالب حکومت چپکي الله خیر بسم الله، او که چیرې یو څوک راولاړېږي توپک راکړي افغانستان بیا بلې جګړې ته بیایي چې هر څوک یې موږ مخالفت کوو. د افغانانو په صفت باندې باید هر افغان مخالفت وکړي او په ځانګړي ډول د دوی د تبلیغاتو د جګړو مخالفت کول پکار دي. دوی پراخ تبلیغات شروع کړي دي چې الې داسې به کېږي او داسې به د طالب نظام ړنګېږي. د طالب نظام په اسانۍ څوک نشي ړنګولی. په دې باندې و خلکو ته پوهېدل پکار دی. البته یو شی ما بیا ویلي دي، نن بیا وایم، تکراروم، طالب د خپل نظام د ساتلو په وړاندې ډیر ظالم دی. ګورئ، موږ نه غواړو چې زموږ خلک ووژل شي، موږ نه غواړو چې زموږ خلکو ته تلفات وراوړي، موږ نه غواړو چې زموږ خلک
د ورانکارو سره ولاړ شي یا د پاکستان پر لاس باندې د طالب تر تیغ ووځي. طالب 20 کاله په دا وطن کې داسې جګړه کړې ده چې بې زړسوي جګړه یې کړې ده. نو که چیرې بیا د دوی پر واکمني باندې دا خبره راځي بیا به طالب بې زړسوي جګړه کوي چې خدای دې و هغه حالت ته دا نه بیایي. نن هم چې په بدخشان کې کوم عملیات روان دي هغه اطلاعات چې ماته راکول شوي دي تلفات لري، خلک به خوش وي، خوش کوي طالب. زه بیا وایم طالب خوش کوي او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو په خلاف څراغ راخسته دی چې هغوی د افغانستان د بدنامولو د ناارامه کولو کوشش کوي. نو ښه خبره به دا وي چې موږ د خپل هیواد کې د جګړې مخنیوی وکړو. په سیاسي مرداباد او زنداباد دي هر څوک راولاړ شي پسې غږیږي دي په طالب پسې دي هر څوک راولاړ شي ورته د طالب سره جوړ جاړی کوي، سیاست ورسره کوي، په خلاف یې غونډه کوي، په خلاف یې مرداباد او زنداباد وایي. دا ټوله شان څه دي. اما جګړه د افغانانو د پاره زهر قاتل ده، د افغانستان د پاره زهر قاتل ده. ګټه یوازې او یوازې د افغانستان دشمنانو ته ورسیږي. د جګړې مخنیوی پکار دی. نو ژوند دوستانو دا یوه لنډه ویډیو ما غوښتل چې د بدخشان پر موضوع باندې خبره وکړم. ما در سره شریکه کړه، تاسو یې پر مخ شریکه کړئ، خلک خبر کړئ چې په دې پوه شي بدخشان کې جګړه نه ده سوې. په بدخشان کې صرف عملیات روان دي او دا عملیات په د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کیږي. ژوند خدای مو شاد لره، آباد اوسئ.